اصغر چیمه هغه همیشه ریسک اخیستی او هغه په هغه ټیم کې ریسک اخیستی چې کله ټول خلک د هغه د سیسټم خلاف وي. ځکه اوس هم ستاسو په انټرویو کې د پښتو فلم پبلیسټي کوم یا یو خبره دومره دعوې سره کوم نو زه د دې خبرې ضمانتي یم چې که دا فلم فلاپ شو نو د پښتو فلم انډسټري د نشت برابر ده. خو که تاسو صرف کنزل کوئ نو هغه بیا ماته پته چې څوک کنزل بل ته کوي نو د هغه اوقات سي یا د هغه حیثیت سي. زما ډېرې ګیلې وې ما چې کوم ټایم کې سوشل ورک او ما چې کوم ټایم کې انټرویانې کولې داسې یو ټایم و چې زما انټرویو ته به چا غاړه نه کېښوده. کم ټایم کې چې ما انټرویانې کولې که هغه ټایم کې عظیم به تاسو راغلی وې نو شاید چې ستاسو دا دومره سفر هم نه وی شوی تاسو به ډېر زړه ماتې واپس تللي وې. خو سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، له یو داسې پرسنالټي سره نن مرکه کوو چې زه او دی دواړه د خانپور په ښار کې د غرو په لمن کې یو خواته نهر دی بل خواته شاوخوا غرونه دي. په دې بهترینه زبردست لوکیشن کې د قربان جانان فلم په حواله خبرې اترې کوو. له ما سره پر څنګ باندې وقار جاني ناست دی. وقار جاني په اول ځل په قربان جانان فلم کې مین پازیټیو کریکټر کوي. له ده سره د دې فلم په حواله څو د خوند خوږې خبرې کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې وقار جاني ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ، تاسو په خیر راغلی او ډېره زیاته مننه کوم ستاسو عظیم بهی چې سره د خپل کیمرمین ملګري د دومره لرې ښار نه تاسو راغلي د کراچۍ نه. نو دا ستاسو د فن سره مینه ده او انشاءالله کامیابیږئ به. هر کله چې یو انسان د زړه نه کار کړي د هغه جنون وي د هغه لګن وي نو کامیابي هغه ته الله ورکړي. او ستاسو پروګرامونه ما ته مخې ته راغلي نو دا کامیابی ده دغه درته ځکه در کوم او دعا کوم ستاسو دپاره چې ستاسو کار پازیټیو دی. نو هر کله چې د یو انسان کار مثبتي پازیټیو یا د نورو خلکو د ښو سوچ کې نفرتونه نه خوري نو بیا الله تعالی د هغه ملګري نو کامیاب شي. وقار جاني په اول ځل په یو فلم کې په مین پازیټیو کریکټر کې را روان دي. د پازیټیو کریکټر د حق به ادا کړي انشاءالله. د خپل رب نه مې امید دی هغه چې کم صلاحیت را کړی کم فن هنر چې دی انشاءالله هغه به مونږ استعمالو او د دې په شا باندې د پورا ټیم محنت دی. د ټولو نه مخکې خو به زه د خپل ډایرکټر شاهد عثمان صاحب د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کړم چې هغوی دومره رسک واغسته د دومره غټ ټایټل سره نو هغه ته به شاید چې څه ښکاري. او دې نه علاوه زموږ چې کوم ملګری دی د زرغون پروډکشن زما ډېر نږدې ملګری اصغر چیمه هغه همیشه ریسک اخیستی او هغه په هغه ټیم کې ریسک اخیستی چې کله ټول خلک د هغه د سیسټم خلاف وي بیا هم الله تعالی هغه ته کامیابي ورکوي په وجه د دې باندې چې هغه ریسک اخلي. او مطلب انټرویوانې یا سوشل میډیا باندې د هغه څه خبرې داسې وایرلي نو هغه اکثر د زړه نه ډېر ښي خو د هغه لهجه چې کومي د ټکو هغه انتخاب نو زه ورته اکثر بیا ووایم یاره داسې نه داسې دې باندې خلک خفه کېږي. او زه ورته وایم ته ولې ځان خلکو ته نیګیټیو راولې زړه چې موږ ستا ګورو یا ستا چې کوم د دې انډسټرۍ د خلکو سره کوم های هیلو دی یا مطلب دوی سره څومره مرستې کوې څومره کومک کوې یا د انډسټرۍ د ښې دپاره تا څومره یو غټ قدم اوچت کړه چې مطلب دغه 3-4-5 فلمونه دې شروع کړه. انډسټري تقریبا عظیم به ختمېدو واله وه ځکه چې دغه اختر کې به یو فلم نیم جوړېده شاهد صاحب دی ارشد صاحب دی به جوړه ځکه چې دی خو خامخا خپل سینما ده روزګار خو به کوي. او بل که چېرته یو پروډکشن نیم به فلم جوړ کړو په کال کې به دغه 2-3 فلمونه جوړېدل. نو د چیما سره دومره وشو چې دا انډسټري بیا عروج طرف ته روانه شوه. او دا یو خبره کوم انشاءالله چې دا فلم هټ شو نو ټرند بدل دی. د پښتو فلمونه به ډېر جوړیږي د 10-15% نه علاوه به نور پښتانه راځي کوم چې سټوډنټان دي کوم چې ایجوکیټډ خلک دي او وی به هم راځي او د پښتو فلمونه به ګوري. کله چې فلم بین ډېر شي پبلک ډېر شي نو بیا به په دې شته سرکټو باندې یو پروډوسر د فلم د تاوان نه بچ کېږي. موږ صرف دا ګناهګارو چې سرکټ نشته هغه هم زه منم خو سرکټ ولې نشته سرکټ هم د دې نظام د وجې نه نشته. که دا نظام ټیک وي سیسټم ټیک وي د بهر نه به تکړه تکړه پروډوسران راغلي هغوی به سینما جوړه کړې خو زموږ فلم بین نشته
مطلب که یو ډېر ښه فلم هم جوړ شي خو د خلکو په ذهن کې دغه خبره پته چې یا د پښتو فلم به سي او هغوی هسې نه وي زه په سوشل میډیا باندې کم د پښتو فلمونو کلیپونه وګورم ما ته خپله ځان بد ښکاره شي ځکه اوس هم ستاسو په انټرویو کې د پښتو فلم پبلیسټي کوم یا یو خبره دومره دعوې سره کوم نو زه د دې خبرې ضمانتي یم چې انشاءالله تاسو راشئ تاسو فلم وګورئ نو تاسو چې په کوم امید راغلی نو پوره به ځئ. وقار جاني دا ماته ووایه که فلم فلاپ شو د وقار جاني به تاثر څه وي او که فلم هیټ شو وقار جاني به څه محسوسوي؟ دا د الله شکر دی چې هغه ماته ډېره لویه حوصله راکړې او په لږ عمر کې مطلب زما سوچ مې چی ور دی هار جیت فلاپ هیټ دا ردې سره تړلې خبرې دي ما دپاره به دا هیڅ معنی نه لري که دا فلم فلاپ شو نو زه به وایم چې زم فلاپ شوم نه صرف په دې یو خبره به افسوس کوم چې که دا فلم فلاپ شو نو د پښتو فلم انډسټري دی د نشت برابر ده ځکه زما پروډوسر زما ډایرکټر ما ټول ټیم یو سټرګل وکړو د ټرند چینج کولو دپاره او چې بیا هم زما فلم فلاپ کیږي یا مطلب دغه نیګیټیو منفي خیال زه خو اوس هم یو خبره صفا کوم کالم یې ولیکئ ښکلې ویډیوګانې وکړئ زموږ کار کې څه کمی بیشي موږ ته دا په ګوته کوئ خو که تاسو صرف کنزل کوئ نو هغه بیا ما ته پته چې څوک کنزل بل ته کوي نو د هغه اوقات سي یا د هغه حیثیت سي نو د هغې خلکو دپاره زه وایم چې زه خپل ټکي هم نه خرابوم زه خپله یم زما چې څومره ملګري دي ما دا ټول پوهې کړي چېرته به نیګیټیو خبره نه کوئ بلکل به منفي خبر دا نه چې چا نه یارېږه یاره سي کله چې ته منفي نیګیټیو کارونه کوې د هغې ریفلیکشن د هغې سر به په تا باندې پرېوځي مطلب دوی چې کوم کنزل کوي زه به جهانګیر صاحب والا مجب ګل صاحب شاهد صاحب څومره چې دا اکټران دي دا زما لپاره قابل قدر دی ولې دا به دوی ما ته ښي ما په خپله د هغوی قدر عزت کړی دی دا انډسټري ټرینډ چې چینج شي انشاءالله نو نور به هم دې سینیر اکټرانو ته سپورټ میلو شي دوی ته به مونږ عزت ورکوو زه اوس هم چې په سیټ باندې څومره هم سینیر اکټران ما سره کار کوي نو ما ته داسې ښکاري چې یار داسې وخت راشي چې زموږ د انډسټري دومره مضبوطه شي چې زموږ د دې سینیر اکټرانو اخري خاتمه خرابه نه شي چې مونږ دا سپورټ کو او انشاءالله داسې به کیږي چې نوې خلک به راځي زرغون پروډکشن به هم کار کوي او دا فلم چې هیټ شي دی نه بعد به موږ فلمونه جوړو او چې څومره هم سینیر اکټران دی به موږ ځان سره اخلو دا یو کمیونټي ده دی نه زموږ خلاصي نشته چې بس یو فلم کې صرف زه رالم نو زه به ځان سره بل څوک نه الم یا چیما راغی ځان سره به بل څوک نه الو د دې فلم سبجیکټ داسې و چې دې کې صرف دا خلک سوټ کېدل دی نه بعد چې مونږ فلم کوو بیا څه پته لګي مونږ شاهد صاحب بلو ارباز صاحب بلو جهانګیر صاحب بلو عجب ګل صاحب بلو ځکه دا زموږ سینیر دي او د انډسټرۍ دپاره ډېر څه کړي او زه صرف اکټران قصوروار نه ګڼم انډسټرۍ چې کوم نظام او کوم سیسټم و هغه قصورواره ده نو الله دې وکړي چې دا فلم هیټ شي او زموږ چې د فلم انډسټرۍ کوم ټرینډ دی چې دا چینج شي. صحیح وقار جاني صاحب تا د کتونکو د کنزلو د کمنټس خبره وکړه پښتانه ډېر درانه خلک دي ډېر نسلي خلک دي کم انسانان چې کنزل کوي د هغو تعداد بالکل د ډېر کم دی بې انتها کم دی یو بې انتها کم دی نور پښتانه چې کوم دي هغه ډېر درانه خلک دي ډېر پازیټیو کمنټس کوي او کمنټس د تنقید د هر کتونکي حق دی چې دی په یو فلم باندې په یو اکټر باندې په یو سین باندې تنقید وکړي خو هغه تنقید به پازیټیو وي زه تنقید نه یاریږم تنقید خو چې څوک وکړي ښه خبره ده کم کمی بیشي هغه به مونږ پوره کړو کم خلک چې بلډي کنزل کوي بد رد وي سپکې سپورې وي اول خو د دوی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي دغه د سره پښتانه نه دي پښتون چې پښتوني هغه به بل له عزت ورکړي او زما خپله دا نیچر دا فطرت عظیم به وي چې زه بل انسان ته کنزل یا رد بد سپکې سپورې په دې خاطر نه کوم په دې خاطر نه ویم زه یم که هغه چېرته جواب کې ما ته بیا کنزل وکړو نو په دې یاره او په دې خاطر باندې ټول عمر په دې فارموله زه تېروم چې بل له به عزت ورکې نو تا ته به عزت میلاوي زما په خپل رب باندې او په خپل کار باندې زما چې کوم ټول ټیم دی په هغې باندې یقین دی انشاءالله موږ به کار کوو ریزلټ په الله ورکړي او تاسو ټولو پښتنو ته وایم چې دغه فلم په 4 اکتوبر باندې به په کراچۍ کې رینو کې او پېښور کې صابرینا سینما کې او سوات سینما کې به هم دا فلم ریلیز کېږي بلها انسانان په سوشل میډیا د پښتو فلم انډسټري خدمت کوي څوک چې د پښتو فلم انډسټري دپاره د هغه د ترقۍ سوچ لري پکار دی چې موږ ټول د هغو انسانانو قدر وکړو بالکل
اصل کې هر فنکار هر اداکار چې کوم دی بیسیکلی بنیادی طور دا ډېر زیات حساس وي، دی ډېر زر فیلینګ کي، دی ډېر زر خفه کېږي، زر خوشحالېږي، په نیګیټیو خبرو باندې خفه کېږي. هم دغه دی یو اداکار کوالټي. د دې نه علاوه بله خبره څومره خلک چې د انډسټرۍ سره وابسته دي که هغه مطلب ټیکنیشین دي، زه به تاسو هم یاد کړم، تاسو هم یو کار کوئ، یو فن دی، یو خدمت دی چې دومره د لرې ځای نه راغلی او د پښتو فلم پروموشن لپاره یا پښتو فلم انډسټرۍ پروموشن لپاره کار کوئ، نو ښه خبره ده. او دغه یو غم مې صرف کله کله خوري چې الله دې وکړي چې زمونږ په وجه باندې دا انډسټري لږه په خپلو خپو باندې ودرېږي. هغه خلک د لاندې طبقې چې کوم هغه ټیکنیشین دي، دیارماران دي، دوی د فلم په انتظار باندې چېرې کله به فلم شروع کېږي او زمونږ دیاړي به پکې لګي. نو زه چې فلمونه داسې دب یو سلسله شروع شي چې دا څومره هم ټیکنیشین دي، دا خلک دي، د روزګار سره رزق ذریعه د معاش ذریعه دا ده چې هغوی بیزي اوسي او د هغوی د کور سیسټم چې کوم دی دا چلیږي. وقار وروره ستا یو چینل هم دی کرار ټي وي. کرار ټي وي باندې نن سبا نه ښکاري، د دې وجه څه ده؟ کرار ټي وي باندې زموږ یو ملګری دی میر مصباح الدین، نو هغه پې پروګرامونه کوي او ښه دی، سکل پکې شته دی او انشاءالله ښه کېږي به. مطلب هغه لږ کم عمر دی، دومره مې ور نه دی، بیا هم چې کله پروګرام وکړي نو وخت په وخت هغه زه لږ ګایډ کوم پویم او انشاءالله هغه کې بهتري را روانه ده او ښه کېږي به. خو دا هم درته وایم چې زما په چینل باندې څوک کار کوي نو به چېرته هم غلط کارونه کوي، ځکه چې ما 2-3 کاله کار کړی دی د انډسټرۍ کې د پښتو او د پښتو فلمونو لپاره ما کار کړی، خو ما دا 3 کاله نیګیټیو څه نه دي کړي. زما ډېرې ګیلې وې، ما چې کوم ټایم کې سوشل ورک او ما چې کوم ټایم کې انټرویانې کولې، داسې یو ټایم و چې زما انټرویو ته به چا غاړه نه کېښوده. ما چې به یو انټرویو کوله زه به لاړم 3 ورځې به زه ناست وم اکټر ته، ما ته به اکټر انټرویو نه کوله. اوس ته راغلی که نه، شکر دی راغلی، ښه کمره درته ده، ښه پروټوکول درته را، چې کوم اکټر نه ته انټرویو اخلې زه به ورته ویم کوي به یو اکټر به ستا نه انکار نه شي کولی. نو دا شکر دی چې تاسو ته دومره یو ښه ماحول راغی. کوم ټایم کې چې ما انټرویوانې کولې که هغه ټایم کې عظیم به تاسو راغلی وی نو شاید چې ستاسو دا دومره سفر هم نه وی شوی، تاسو به ډېر زړه ماتي واپس تللي وی، خو زما زړه نه و مات شوی، ما کړی بس یو ټایم داسې راغی انشاءالله. نو ما باندې هغه سختې تېرې شوي دي، نو مونږ اوس نورو خلکو ته اسانۍ ورکوو، مونږ چې په اسانه باندې سفر وکړي. په آخر کې فلمبینو ته او په خاصه توګه پښتنو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي؟ پښتانه د دې نیچر، د دې سوچ، د دې فطرت خاوندان دي، دی چې هر څومره په تمله شي ګندګیر شي نو دی به کچه کار نه خوښوي، دی به فحاشي نه خوښوي، دی به د بېغیرتوب یو داسې نیچ کار به د فطرت دی. دا تا ته ما ووایي پښتون په نیچر کې دا سیز نه چې دی به داسې کار نه خوښوي. نو انشاءالله په دعوه سره دا خبره کوم چې فلم کې داسې هیڅ نشته او دا د ټولو پښتنو دپاره دی، صرف مخصوص فلم بی نه 10 یا 15% اوورال چې څومره هم پښتانه دي خواکا د هرې شعبې سره تعلق ساتي، د فلم د لوک او سټایل نه به هم تاسو ته پته لګي او بالکل سینما ته راشئ، فلم وګورئ او زما خپل رب نه ډېر امید دی چې فلم به کلیک کېږي، فلم به هیټ کېږي او انشاءالله د پښتو ټرینډ به چینج کېږي. او که دا فلم فلاپ شو نو دام په یقین سره دا خبره کوم چې د پښتو فلم انډسټري به بیا د نش برابرېږي. ډېره مننه کور د ودان چې په دومره مصروف وخت کې د زموږ چینل ته وخت راکړي. ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و وقار جان چې له ده سره د پښتو یو نوی فلم قربان د جانان په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.